نغمه د نغمې او منګل د ژوند کیسه کا تراژیدي ده او یا د خوشحالۍ زمونږ یې پسه. هغه خلک چې دا او هغه پسې وایي، آیا تاسو یې له کورنۍ ژوند نه خبر یاست؟ آیا تاسو ورسره په کور کې یو ځای ژوند کړی؟ دا چې د چا سره یې واده کړی، ولې یې واده کړی زمونږ یې پسه؟ ولې تل باید ښځه ملامته وي؟ ولې تل باید نارینه ته براعت ورکړل شي؟ په وطن کې ډیر مهم او حیاتي ستونزې موجودې دي او د یو ځوان په حیث تاسو دنده دا ده چې د هیواد په ودانولو او بیا رغونو کې ونډه واخلئ، ځکه د وطن مور تاسو ته سترګې نیولي نه ده چې د خلکو په کورني موضوعاتو کې خبرې وکړئ، سپکې او سپورې ووایئ او خپله پښتانه خور مو ورټوئ. ځوانانو، ستاسو نه زما تمه د ډیرو لویو کارونو ده، نه دا چې د خلکو پر عزت ملنډې ووهئ. که نن منګل د نغمې په خاطر ژاړي، کیدای شي د نغمې ګوګل هم له ډیرو غمونو ډک وي، خو دا چې منګل یې د اولادونو پلار دی چوپه خوله ناسته ده او څه نه وایي. هیله کوم یو طرفه قضاوت مه کوئ. هغه خلک وننګوئ چې پلونه، ښوونځي، روغتونونه، مسکونې او رسمي ودانۍ یې ورانې او د خاورو سره یو کړي او د میلیونونو خلکو پر وینو یې لاسونه سره دي. نغمې نه څوک وژلی، نه یې د چا کور وران کړی او نه یې چاته ضرر رسېدلی. تل یې د هنر له لارې د خلکو پر شونډو مسکا خپره کړې او تل یې د خپل هنر له لارې خیریه موسسو سره مرسته کړې. تل د خلکو پرده وکړئ چې پاک پروردګار مو پرده وکړي.